حامد کرزي ولی سرور دانش ته د احمد شاه بابا د اشعارو دیوان ورکړ او بیا بل خوا حکمتیار څه ویلي دي. سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې دا هر څه وګورئ. سرور دانش وایي د افغانستان تاریخي افتخارات او ویاړلي مشران د ټولو افغانانو ګډ میراث دی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي دي چې افغانان باید د تاریخي افتخاراتو او ویاړلو مشرانو عزت او احترام وکړي چې دا د هر افغان وګړي ګډه دنده ده. د کرزي مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼې کې ویلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې پروسې د بریالیتوب په هکله خبرې کړې دي. خبرپاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې د ملي اتحاد او اتفاق په لا ډیر تحکیم ټینګار شوی دی. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د دې کتنې په پای کې ښاغلي کرزي د احمد شاه بابا د اشعارو دیوان هم دانش ته ډالۍ کړی دی. بلخوا د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د سرور دانش د وروستیو څرګندونو په اړه ویلي دي چې پښتانه د هر اشغالګر پر وړاندې د ازادۍ په جنګ کې تل مخکښ وو او مشرانو ته یې سپکاوی یو ستر شرارت دی. ښاغلي حکمتیار دغه خبرې د افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د هغې وینا په رابطه کړې دي چې په بامیانو کې د خپلو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د تیرو 230 کلونو واکمنان چې نږدې ټول پښتانه وو مستبد او دیکتاتور بللي وو. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که غواړئ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو پلی او بخون کې خدای مو سپارم. الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.